ولې نشه دې ولې شروع کړه؟ ما نه ده شروع کړې دې د خلکو په ما شروع کړه، مشرانو خانانو د دا ښار یعنې خپل پلار ور قریب زما ورور دی، زما پلار دی هغه کړي، زما خان دی هغه کړي، په دې ښار کې په دې شي کاروبار جوړ کړي، زما د کور مخ ته خرڅېږي، زما په ښار کې خرڅېږي، په دې زه اخته یم. د شپې کور ته ځې که دلته په دغه مانده کې شپې ورځې کوې؟ کور ته ځم، د کور لرم، د پلار لرم، د قریب لرم. هغه روینیان چې دي کوم چرسیان چې دي دا ستاسو خلک کوم خلک له کورو څخه شمسیانې ماخلي، د دوکاندو څخه هم شیان پورته کوي، یعنې د نشي توکو لپاره دوی پیسې د غلا له لارې هم پیدا کوي. په خلکو پورې فرق شته، په شیان باندې د عام خلک څنګه سره جلا دي، څوک تجارت کوي، څوک مستري دي، څوک روزانه کوي، په شیانو کې هم دا رقم شته. ما په ګرده زندګي د یو پیدا کوده نه دا خشي چې ما نشه په کړې ده، ما په ګرده زندګي شغله ولاکه کړې ده، زه په خپل ملت پیدا کوم. سلامونه د نن یو سل قدرمنو لیدونکو، نن راغلی یو دغه زموږ د یو معتاد ورور سره خبرې کوو. دلته د ده ژوند تاسو وینئ چې په دا مانده کې ناست دی، ور ورته بل دی، کاغذان ورته پراته دي او خپل نشهیي توکي ورسره دي. د یو چا خبره ژوند یې تباه دی. له ده سره خبرې کوو چې دی پیغام څه پیغام لري او دی ولې په دا نشه باندې اخته سوی دی او دا اخر د چا د لاسه. ستا نوم څه دی؟ زما نوم سید محمد دی. سید محمد خان د څو وخت څخه په دا نشه اخته یې؟ ټیم به خدای کړه معلومېږي چې ډېر وخت کېږي که لږ، کم از کم 7 کاله به کېږي، 8 کاله کېږي. ولې نشه دې ولې شروع کړه؟ نشه دا ما نه ده شروع کړې دې د خلکو په ما شروع کړه، مشرانو خانانو د دا ښار یعنې خپل پلار ور قریب زما ورور دی، زما پلار دی هغه کړي، زما خان دی هغه کړي، په دې ښار کې په دې شي کاروبار جوړ کړي، زما د کور مخ ته خرڅېږي، زما په ښار کې خرڅېږي، په دې زه اخته یم. یاد خو په دې اپته اخته کړی یم، داسې ژوند یې کړی یم. بیا هسپتالونه رایستلي وای، زه د هسپتال دی دوی عذاب کاروبار یې راباندې جوړ کړی دي. تا ته ښکاره کړي چې دا زما د دفتر دی، زه د دې خلکو سره دونه ښه کوم، یعنې جوړوم یې، د نن یې عذاب درته جوړ کړي دي. هغه عذابونه هغه تکلیفونه لیکي چې ستا په زندګي تا نه چا لیدلي نه چا چاته ولاکه ورکړي دي. هر هسپتال والا چې دی هر سړی دی کاروبار دی، دا نه خدای پالي دی نه الله پالي دی، دا هر سړی چې دی دا دښمن دی زموږ، په موږ کاروبار جوړ کړي، پیسې راباندې. ستا عمر دې څو دی؟ عمر مې 10 کاله دی تقریبا. بچیان دې ستا واده دې کړی دی؟ هېڅ شی مې نه دی کړی. زه په دغه حال کې یم، ما په دې څه ځغستلي چې ته پلار ووایه چې زه ما ته پیسې راکړه، ما ته ونډه راکړه، دی دلته په ما پسې راشي، یعنې دغه ځای دلته راوستم، دلته مې هم نه پرېږدي. یوه ورځ یوسي یو هسپتال چیخ کړي، بله ورځ بوځي په بل هسپتال چیخ کړي، یعنې د ښاره وایي ورک شه. د شپې کور ته ځې که دلته په دغه مانده کې شپې ورځې کوې؟ کور ته ځم، د کور لرم، د پلار لرم، د قریب لرم. هر سړي خپل پیسه خپل حساب کتاب غولولی دي، نه ولاکه الله په یاد دي، نه ولاکه رسول په یاد دي، چې روپۍ پیدا کړه بس بلا دا څه پیدا کړه. ښه ځوانه لکه سور په ملک کې دی، مشک په کوم عمل اخته یي، مزه خراب کړي دي، مزه مو کډې ته اچولی دي، زه د بل بچی نه اچوم، هڅه کوې چې هغه دې بس چا نه دي کړی او زما ور کړي دي. یعنې معنا ته وایې چې دا کوم خلکو چې تاریخ کرلي دي په دې وجه باندې مطلب ته نشه کوي. تاریخ خو اوس په دا څو کاله کېږي کرل کېږي؟ ته فکر کوم د ډېره وخته نشه کوې؟ څو کاله خو په افغانستان کې کرل کېدل، هلته بند شو، دلته شروع شوه. دا چا شروع کړله؟ ولې په پاکستان کې مخکې نه کرل کېده، اوس په توبه کې وایي په ګلستان کې وایي نو خو عذاب دی ورته بند شولو، دلته ما ته کور وغړاوي. ملګری د دې شي چې نشه نشي ختم، دا نشه نه پاتېږي نه، دا نشه څوک د چا څه پرې شوی شي. یو د هسپتالو والا ته وویله کتلي چې چا د مسلمان غمخوره یاست، دا هسپتالونه چې ختم شي، هر سړي د هسپتال جوړ کړي دي، د هسپتال رجسټریشن دې سرکار ته مو ورکړو. که ته سرکار ځان بولې ناجایز مه کوه، سرکار یې ولایي سرکار دی، بل سرکار زما په در کې ولاکه ومنې که یې ځان ته یې دغه د نشې لپاره چې مطلب ته پیدا کوي بیا یې کوي، د دې لپاره پیسې څنګه پیدا کوي هغه د کومې د دې لپاره زه دا په دا خپل چادران پسې ځم، خپل بس کوم، په دا ګوډ پسې یم روان، په دا خو دا زه هسپتالو والا دلته رسولی، ما پلار ونه په دا پښو زه نشم تللی، زما پلار په سپینه ژیره په ما پسې خطا شوی دی، حکومت په ما پسې خطا شوی دی. زه سوچوم زه ډیسي یم د ښاره چې 2 سال ور دوی واغوستل، بیا والا چې په نشه یم بیت یې راخښې دي، څه سواس وایي پسې ځغلي، هغه نو مه کوه، ګڼلي دي چې بس د خدای مظلومان دي، د خدای دا په دغه دي، مې مجبوره کوئ. په لا علاقه مجبوره شول که په دا ښار کې یا روغه ورځ بیا سړی وویني، یا په لا علاقه شپه په روغه څوک وکړي، موږ هم ستړي درد په دا دی. ایا هیله لرې امید یې شته چې ستا علاج به وسي او نشه به پرېږدې؟ زما علاج دغه دی چې په ما دې څوک کار نه لري، زه په خپل عذاب الله اخته کړی یم، ما خپل ځان خراب کړی دي، سوځلي مې دي، خپل ځان ته مې دا اور واچولی، زه خپل ځان سوځم،
د بل بچی زه نه خرابوم د بل بچی خو نه خرابوي د ځان علاج کولی سې که یې نیت دې شته یا د دې علاج دسته چې کومه ورځ الله وکړي بیا په هغه ورځ ما د دې علاج وسو چې الله نه یې کړي نه بنده په ما کوای شي نه پلار نه ورور نه کوي هېڅوک د الله ما فیصله دغه یې کړې ده که الهي نه وای کړې دا فیصله الهي نه وله بلکل زما مرګ ته روا دي او یوه خبره دا ده زه اکثره وخت سپینې پوښتنې کوم دوی وایي دغه روینیان چې دي کوم چرسیان چې دي دا ستاسو خلک کم خلک دوی له مجبورۍ څخه کله له کورو څخه شمسیانې هم اخلي د دوکاندو څخه هم شیان پورته کوي یعنې د نشي توکو لپاره دوی پیسې د غلا له لارې هم پیدا کوي په خلکو پورې فرق شته منشیان باندې عام خلک څنګه سره جلا دي څوک تجارت کوي څوک مستري دي څوک روزانه کوي په نشیانو کې هم دا رقم شته ما په ګرده زندګي د یو پیدا کوده نه دا خشي چې ما شپه کړې ده ما په ګرده زندګي چې اغلا ولاکه کړې ده زه په خپل مدد پیدا کوم شپه هم دلته په دمانده کې تېروي شپه په دمانده کې څوک په ادراک شول بس معلومه نه ده او خو کور ته نه ځم د کور مې دونه ناک ماتي چې نه مې راواخې خوا مې ځینې ګرځي لا سلبیه نه کړل لا سلبیه نه پالل یعنې نن یې په دمانده کې دا هم ناست یم په دمانده کې په ما پسونه راغلي پلار راغلي چې تړلی یم بیا ولې یم دس په دا دی کړی نو که دا اوس تا ته ناست یم نو خو دوی ستا علاج کوي تا برابروي ژوند یې درته دوی زما علاج نه کوي دوی زه ودې هلته ورسولم دوی زما علاج کوي د خو هغه چې کړلي دي نو چې زما ورور کړلي دي دا د چا علاج کوي زما پلار چې کړي دا د چا علاج کوي نو دا خو د بل بچی پخته کوي نو چې ته د بل بچی پخته کوي ستا زوی به خامخا پخته کېږي پیغام لري د کام ځوانانو ته نوي نسل ته و ماشومانو ته ستا پیغام دا یو پیغام دی ښه ځوانه چې هسپتالو والا په موږ کاروبار جوړ کړی دي سرکار په موږ کاروبار جوړ کړی دي نور هېڅ شی نشته موږ چا ته ضرر نه ورسو نه موږ تاوان چا ته رسولی دي دا خلکو موږ یې مجبوره کړي دي دی چې موږ باید چې وکړه هغه مې وکړه زه یو دا نشه کوم په دا نشه اخته یم ځان مې سوځلی دي نو نه د چا په کار کارلم نه چا تکلیف رسوم الله چې خوشحاله بس زه دا وایم چې بس موږ د دې مسلمانانو غم جو خوري په موږ څوک کار نه دي دا هسپتال والا چې سټیشن نه وکړي دې په موږ کاروبار جوړ کړي دي سبا که بیا تکلیف پیښ شو یا بده پیښ شو بیا به ګیله نه کوي دا یوه ځواني دلته وایم چې به خواست وکړو دا یو هسپتال انجمنټ قدرمنو لیدونکو تاسو د دغه ځوان خبرې واورېدلې دی په نشه باندې اخته دی دلته په دمانده کې ناست دی دغه یې ژوند دی شپه او ورځ همدلته پر تېرېږي کور پاته ور پاته ماشومان مور پلار هر څه پاته نو د ده په خبرو کې یو ډېر لوی پیغام دی چې باید زموږ نوی نسل د تعلیم خواته ولاړ سي د ټکنالوژي خواته ولاړ سي له نشو څخه په هر صورت چې کېدلی سي ځان وساتو ځکه نشه په دغه دنیا کې تباهي ده په دغه دنیا کې ضلالت دی او په دغه دنیا کې سزا ده خوشحاله اوسئ ځان وساتو ځکه نشه په دغه دنیا کې تباهي ده په دغه دنیا کې ضلالت دی او په دغه دنیا کې سزا ده خوشحاله اوسئ